زه فکر کوم یو ځوان چې موټک وهي ښه ده که یو ځل سګرټ وهي. ستا ځواب ماته څه دی؟ ته په ورځ کې یو موټک وهي بهتره ده که یو ځل سګرټ وهي؟ جرګ زه چې یو نو ماته بهتره که مجبور اوسې چې دوه نه یو وهي کوم یو بهتره ده؟ زه سګرټ وهم. سګرټ وهي ولې؟ سګرټ وهم ځکه موټک ته تاوان چې دی هغه زیاتره دی. صحیح. او که ته مجبور اوسې چې چرس وهي بهتره ده که سګرټ وهي؟ نظر په شرایطو دی. که مجبوره وي چې یو وهي؟ نظر په شرایطو دی. که چېرته زه سخت حالات کې وم بیخي زیات ډپریس وم، زه مجبور یم کیدای شي حتی چرسو ته لاس واچوم. زه وایم که ته مجبوره اوسې دوه اپشنه ولري، مجبوریت د تا د سګرټو او د چرسو په واسطه له منځه نه ځي. چرس کې اوس راځئ په دې اړه خبرې وکړو چې کله ستا مخاطبین داسې خلک وي چې هغوی په ورځ کې 3 ځلې موټک وهي او وروسته د هغې نه چرس د پلار نه په پیسو غلا کولو اخلي او سکوي او ته غواړې هغوی اصلاح کړي، باید د هغه لارې نه وردننه شي کوم ته چې هغوی ارزښت ورکوي. زه فکر کوم هر انسان کولی شي خپل ژوند کې خپله پرېکړه وکړي. که کوم انسان فکر کوي چې په دې کې خیر ده چې بهر ته لاړ شي، موږ دا حق نه لرو چې قضاوت وکړو چې دوی غلطه پرېکړه کوي. که کوم انسان فکر کوي چې دې کې خیر ده کولی شي په هیواد کې پاتې شي او خلکو ته خدمت وکړي، موږ دا حق نه لرو چې قضاوت وکړو دوی غلطه پرېکړه کوي. بس هر هغه ځوان چې بهر ځي زه مطمئن یم بالغ دی، خپل فکر لري او یو پلان به ورته لري چې بهر ځي ښه کوي. هجرت یوه لاره ده د پرمختګ دپاره. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو باندې سختی راځي او ژوند مې یګنواخت دی، کولی شئ لاړ شئ بهر سفر وکړئ. او هغه خلک چې په خپل هیواد کې ارامه دي او ښه ژوند کوی شي، د هیواد مینه چې ده ډېره زیاته خوندوره ده او دوی کولی شي په هیواد کې پاتې شي. ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله چې هجرت کوه بیرته خپل ځای ته راغی ډېر زیات خوشحاله و، چون حب الوطن تر ټولو مهمه مسله ده. پس دا بحث په خپل ذات کې زما په اند غیر منطقي بحث ده چې یو انسان د پرېکړه وکړي او کیدني یو طرف دې ونیسي ودې وایي چې څوک چې د باندې وځي ښه خلک نه دي یا څوک چې دننه هیواد کې پاتې کیږي کم عقل دي. هر څوک په خپل پلان ښه پوهیږي. اجازه ورکوي چې هر انسان خپل پلان ته په کتو خپل ژوند وټاکي. ما مخکې ویلې هر انسان کولی شي خپل ژوند ته په کتو پرېکړه وکړي. ته کولی شي یو فرد ته مشوره ورکړي په شرط د دې چې هغه فرد خپل شرایط تاته ووایي. زه یو ځوان ته چې ایران ته لاړ دی او ته هیڅ خبر نه یې چې په کومو شرایطو لاړ دی، په کومو مجبوریتونو لاړ دی، ولې ایران بیرته افغانستان ته رالیږلی دی، څنګه مشوره ورکړم؟ مثلا که زه ورته وایم چې ته د افغانستان نه مه وځه او دی ماته وایي چې ته زما د ژوند د کیسې نه خبرې، زه باید ورته څه ووایم؟ په زه یو ځل بیا وایم که چېرته کوم ځوان مشوره غواړي، مشوره باید فردي. ته نشي کوی په کلي شکل وایي چې ټول خلک بد دي، ته نشي کوی په کلي شکل وایي چې ټول خلک ښه دي، او دا په خپل ذات کې بې معنا قضاوت دی. او ته نشي کولی دا ووایي چې که هیواد نه ټول ځوانان ووځي هیواد به همداسې پاتې شي. دا په خپل ذات کې غیر منطقي فکر دی. ځکه که ته د یو طرف نه ځوانان ویني چې ځي، د بل اړخ نه ځوانان ویني چې راځي. زه د داسې یو ځوان په توګه چې کولی شم کاناډا کې اوسم، امریکا کې اوسم، ما ټاکنه کړې چې دلته اوسم. ولې په دې اړه نه غږېږئ؟ که ته ګورې په زرګونه ځوانان د ایران او پاکستان نه راځي، آیا تا لیدلي په زرګونه ځوانان د امریکا او د اروپا نه راځي تر څو بیرته دلته کار وکړي؟ پس یو بدلون رامنځته شوی دی. په دې بدلون کې به ډېری هغه خلک چې په دې حکومت کې ځان د دې حکومت سره مل نه بولي له دې هیواده به ځي. ډېری هغه خلک چې 20 کاله د دې هیواد نه بهر و، مهاجرت یې کوه د مختلفو ستونزو له امله، چون د طالب په نوم نیول کېدل، د دې د خاطره چې ګیره یې زندان ته اچول کېدل، دوی به بیرته راځي. هر تحول کې ځوانان ځي، هر تحول کې ځوانان راځي او دا عادي پروسه ده. 3 کاله وروسته به ته ګورې هغه ځوان چې لاړ دی ایران ته تاوان یې کړی او بیرته راغلی، اوس پوخ شوی. زه وایم ښه ده چې سختیو سره مخ شو تر څو د دې نه وروسته چې کومه پرېکړه کوي په دقت یې وکړي. پس که ته یو نفر ته نصیحت کوي چې ته مه ځه ایران ته او دا ستا خبره مني او سبا ته وایي چې کاش د فلانکي خبره مې نه منله، کیدای شو په ایران کې زما ژوند جوړ شوی و، هغې نه بهتره ده چې لاړ شي وګوري چې واقعا ایران کې څه روان دي. ځینې خلک ایران ته ځي ښه ژوند لري، ځینې خلک ناکامیږي. پس که یو ځوان شلی چې زه دا کار کوم، زه فکر نه کوم زما نصیحت دی هغه ته په درد وخوري. او که یو ځوان فکر کوي چې هغه کولی شي خپل ژوند بدل کړي، اول ته ځي خپل ژوند نشي بدلوی، دوباره نه ځي. پس زه وایم د مهاجرت موضوع دومره مهمه نه ده چې په اوسني شرایطو کې پرې بحث وکړو. زه روانشناس نه یم، زه سایکیاټریسټ یم او زه په شدت سره فردي ژوند ته چې دی ګورم. ستا ستونزه څه ده، د ده ځوان ستونزه څه ده، دا فرق کوي.
زه نشم کوی عمومیاتو کې یو څه ووایم چې په هغې کې 80% خلک تاوان وکړي او 10% خلک ګټه وکړي. که یو ځوان 10,000 افغانۍ معاش لري، زه ورته دومره ویلی شم چې حداقل شکر دې وباسي چې 10,000 افغانۍ معاش لري. موږ داسې خلک لرو چې بېکارۍ نه مړه شوه، وایي مفت کار کوو خو کار راکوي. که یو ځوان بیکاره دی، زه ورته هم شکر دې وباسي چې حداقل بیکاره دی خو روغ دی. موږ داسې ځوانان لرو چې لاس او پښې نه لري. که یو ځوان لاس او پښې نه لري، زه ورته هم چې شکر دې وباسي چې حداقل ساه وباسي، ځکه موږ داسې خلک لرو چې په ځوانۍ کې له منځه لاړه. پس څنګه زه په عمومیاتو کې جواب ورکړم؟ هغه هم د یو سایکیاټریست په توګه. د هر چا د ژوند داستان بیل دی. که زه تا ته مشوره درکوم، کومه مشوره چې زه تا ته درکوم، فکر کوي د بل ځوان ته چې دی نتیجه ورکوي؟ ته 100 میلیونران راجم که او د هر میلیونر نه پوښتنه وکړه چې څنګه میلیونر شوې. 100 میلیونران په 100 مختلفو لارو کې میلیونر شوي. پس دا بې معنا ده چې ته مجموعي قضاوت وکړي. او دا په لومړي ځواب کې ما تاسو ته وویلې. زه ایلن ماسک ګورم د دې د خاطره میلیونر شوی دی چې هغه فضا ته راکټونه لیږي. زه انډریو ګورم د دې د خاطره میلیونر شوی دی چې هغه ښې خبرې کوي. زه جکما ګورم د دې د خاطره میلیونر شوی دی چې هغه علي بابا آنلاین بزنس کوي. زه بل ګیټس ګورم د دې د خاطره میلیونر شوی چې هغه سافټویر لري. اوس که ته ما ته وایي چې څنګه میلیونر شو، زه درته وایم چې سافټویر جوړ کړه. هغه ته نه بل ګیټس ته نتیجه ورکوي، جکما ته نتیجه نه ده ورکړې، ایلن ماسک ته نتیجه نه ده ورکړې، انډریو ته نتیجه نه ده ورکړې. پس موږ څه کوو؟ په کوم شکل خلکو ته بازي ورکوو؟ عمومیات یعنې څه؟ زه غواړم مشخصې ستونزې باید په مشخص شکل سره پیباس وشي او په مشخص شکل سره حل شي. موږ نشو کولی شیان عمومي راواخلو، خیټیالوژي وغږوو او ځوانانو ته چې د فریب ورکو. تاسو وینئ روانشناسان وګورئ، دا اوس خپل مسلک په تجارت بدل کړی. یو روانشناس ځکه راځي ویډیو کې کینی تا ته خبرې کوي تر څو تا وهڅوي چې ته لاړ شې د هغه دفتر ته او ته ورته چې هو زه ډپرس یم، زه ناهیله یم، زه مایوسه یم، ما سره کومک وکړه. زه د دې خبرو دپاره نه کینم. زما ویډیویي تجارتي بڼه نه لري. پس زه بیا وایم د هر چا د ژوند کیسه بیله ده. هیڅوک دې د بل چا سره ځان نه مقایسه کوي. او کله چې تا مقایسه شروع کړه، ستا د ژوند داستان بیل شو. او کله چې تا عمومیاتو ته غوږ ونیو او په هغې کې د ځان مقایسه کړه، ته لار ورکه شوې. زه فکر کوم یو ځوان چې موټک وهي ښه ده که یو ځل سګرټ وهي؟ ستا ځواب ماته څه دی؟ ته په ورځ کې یو موټک وهي بهتره ده که یو ځل سګرټ وهي؟ جرګ زه چې یو نو ماته بهتره ده. که مجبور اوسې چې دوو نه یو وهي، کوم یو بهتره ده؟ زه سګرټ وهم. سګرټ وهي ولې؟ سګرټ وهم ځکه موټک تاوان چې دی هغه زیاتره دی. صحیح. او که ته مجبور اوسې چې چرس وهي بهتره ده که سګرټ وهي؟ نظر په شرایطو دی. که مجبوره وي چې یو وهي؟ نظر په شرایطو دی. که چېرته زه سخت حالات کې وم، بیخي زیات ډپریس وم، زه مجبورم کیدای شي حتی چرسو ته لاس واچوم. زه وایم که ته مجبوره اوسې، دوه اپشنه ولري. مجبوریت د تا د سګرټو او د چرسو په واسطه له منځه نه ځي، چرس کې. اوس راځئ په دې اړه خبرې وکړو چې کله ستا مخاطبین داسې خلک وي چې هغوی په ورځ کې 3 ځلې موټک وهي او وروسته د هغې نه چرس د پلار نه په پیسو غلا کولو اخلي او سکوي او ته غواړې هغوی اصلاح کړي، باید د هغه لارې نه وردننه شي کوم ته چې هغوی ارزښت ورکوي. که ته ټیک ټاک ته ناست یې او زما چیرې درته مخکې راشي او د یوې ښکلې جینۍ چې ډانس کوي، د چا ګورې؟ د خپلې جینۍ حتما. پس که چیرته ته داسې پوښتنه له ما کوي، تخنیکي دی ته باید جواب ورکول شي. او دا لومړۍ پوښتنه ده زما په نظر زما خوښه شوه او ښه ده، مسلکي ده. ته باید خپل مخاطب وګورې چې ستا مخاطب څوک دی. وروسته د هغې نه د دې د خاطره چې خپل مخاطب له ځان سره وساتې، ته کولی شې استفاده وکړې د ځینو شرایطو نه. پیکي بلایندرز ته ګورې، یو هلک دی چې ډېر مغروره ځي، سګرټ یې لاس کې دی، ته هغه نه لرې کوي. دقیقا. او دا هغه شرایط دي چې تا لیدلي په 20 کالو کې. تا څه لیدلي؟ چاپی دي، جنګونه دي، انتیاري دی، وژل دي، له منځه وړل دي. او کله چې ته داسې سیریال ګورې ورسره علاقمند دي. په افغانستان کې څومره خلک جنګي فلمونه خوښوي؟ فیصدي ته ویلی شي؟ تقریبا 80% کیدای شي. پس زما کار د دې د خاطره چې خپل مخاطب ټارګېټ کم فوق العاده دی، جذب کوئ پرته د شکه. او په دې برخه کې باید راته ایوارډ راکړئ، یا کاش یو میډال. چون کلم ته پیکي بلایندر ګورې، ته وایي ته صبر چې د هلک سګرټ وڅکول د نفر کور ته چې دی اور وربېته که او ډېر په کاکګۍ روان دی، او بیرته زما پیام ګوري چې کاملا مخالف د دې شیانو دی، پس هغه تصویر تا ساتي تر څو زما خبرې واوري. زه نشم کولی د ملي تلویزیون په څیر راشم کلک کښېنم، نیکټایي مې کلکه تړلي او تاسو ته نصیحت وکړم، ته یې نه اورې. ځکه زه خلکو ته وایم وشرمېږه، ځکه زه خلکو ته وایم که غیرت لرې، ځکه زما په ویډیوګانو کې چې دی سیستماتیکه ذهني جګړه ده تر څو یو ځوان وهڅېږي او بدلون رامنځته کړي. زه یو سیاسي انسان نه یم او زه فکر کوم د ما دپاره دواړه شرایط ښه وه.
ما ته په جمهوریت کې د یو ډاکټر په توګه احترام کې د مریضان مې درلوده او د خلکو ژوند مې ژغوره. ما ته په امارت کې د یو ډاکټر په توګه احترام کیږي او مریضان لرم او د خلکو ژوند ژغورم. زه فکر کوم هغه خلک چې فکر کوي د حکومتونو په اساس باید پریکړه وکړي ترڅو ژوند بدل کړي دوی منفي فکر دي او د دوی ذهني IQ کوچنی ده. ما ته هیڅ مهم نه ده چې پارک کې څوک ناست دی. ما ته هیڅ مهم نه ده چې وزارت داخله کې وزیر څوک دی. زما کار که جمهوریتي که امارتي که خلقي توبي که هر بل حکومتي ما پورې اړه لري او زه باید هغه کنټرول کړم. زه یو ځل بیا ځوانانو ته وایم چې لطفا حکومتونو تبدیلول د خپلې بې غیرتۍ یا د خپلې ناکامۍ بهانه مه ګرځوئ.